دا میں تقریر کولو کہ زمارنو ازمکا کے اسے گئی شادن کو ڈوب دے کنا ڈوب دے زمارنو کے ازمکا کے اسے گئی افسوس دادے ماتا سے تڑے تقریر کرے خو زمان مورے خراب یہ تقریر تاسو تقریر خو زمان مورے خراب دی کسو کامیاب ہو شما تاسو رنگتا سور ٹھیپر پشان سور حکوما نہ مورے خراب دی ماں پلان دی نہ چنڈے نہ گولا پیدا سکڑا بیا ویل ماں مورے خراب دی بیا نہیں پی چنڈے نہ گولا چکینا ماتا ہوئی کیوں چونگا مارنا ہے منو مال کھانا خراب دو بچے کی کیا کہنا ہے کہنا گلا خراب ہے نا مال مورے ٹوئی نو کہیں گے بیڑا تباہ ہوئی پشتونی ہندیت تا تقریر کیوں کرنے ممند تا یو دغت لیو دا نداپ تو جنے بینڈت والا ممند چوکت ویلو خدا راستی چا اغا پخار کی قوالی که یا خدا دے اگی دا جوڑ سرندہ دا یا خدا دے ویلے بجاؤ اگر ویلے بھائی میں پہن جاؤں تے توشک لیف لیاؤ ویلے بجاؤ کا خار کی قوالی بجاوے کرتا ہے ادھر نیت بجاؤ کرتا ہے اگر بیڑا ہے ہر کشدہ پس بلا ووڑے دا آپار رازوڑن کو اعلان دینا شورو سا ڈینڈت ٹھنگا ناغا ممن ورطوئی چھے زبان غزل ور سر ہوایا زبان ناغا اگر تینجے وہی ٹکا ٹئیاں پینچو دا دے وسطیاں ٹکا ٹئیاں پینچو دا دے وسطیاں 10 پارا میانو واوڑے دا زمان کار سے دیو دا دیرہ توانی کئی سے اور زمان کار سے دیو منکاو سے آئندہ نسل تربیت سنگا پکار دے اور استاد ملک دا قانون اور دا حکومت دلاسا دا آئندہ نسل تربیت کی گی سنگا لگیا رہے دا سدا کرنا تاسو بیڑا تغاس و دا پلار او دا نکر دا کوچے مبارکی و خز ورطیل ویل مبارکس کوچے ورطیل ویل چی خیر سا ویل آباد ملکس کوچے جو بخو پوئی گئی تو خو بپوئی گئی تو کوچے گئی ویل مبارکس ویل آباد ملکس کوچے ویل ہائی خور قیامت ویچے ویل سڑی طول خلاص شو چے دے ماں با ملکس زخدا ٹکے جارما چپ مارم کے زمنگ د خزون لگام وتے یزادی گرزی د شیعو خزی مزادی گرزی او د سنیانو لونڈی مزادی گرزی نمون خپلے لونڈی راٹنگولے شو ندی خپلے لونڈا بپی جنے دیکھو گو رہے یو سڑے تیرو رجو کرا گئے خزا میں چا چیڑے لے دا رپورٹ کے کوم مال چی انکی رپورٹ ویل والی مال سو وقتی چیڑے لے ویل ماس خطانا سے لگا بار ہوتی وہ یو رامیو چیڑے لے مال ماما رپورٹ چی پہ انکے دخرے چپ کمش پا بار پا پٹو کے راشی خرونو نہ بچ کی گی چشپ بار پپٹو کے راشی خرونو نہ بچ کی گی منگا خزے دخرو غندے بار را پریقی دی کہ ندی ندالکان لونڈانم دو خرونو غندے کر ایسے ورطا ہے جیسے بڑھ کر چلو حکومت ہوئی حکومت دیکھو گر پولیس زنانے اچھڑ ودا زنانه لگلا هنر خزیده زنانه خو په کور کې ناستای علم دریاب دې لگا دغه خبره اپریده زمي ما خدا سے خوشتبه ده پاره خبره تکو هغه یو لوی ګری والاو چا منزل وړاندې کو
نو هغه چې ولدوالین ویلي دي نو مخکې څه نه ورتله چې نه ورتله نو چې کوبلیاں رام دو سیاں ڈبگریاں کسا خونیاں اللہ اکبر چې مونږ شوی دی نو یو بل ته وایي چې ولکه میله رسپیراشه ده خو په پېښور کې دروازو نامېږي نا بوډا غوندې سړی ورته وایي چې چوپ شه خدای دا ووایه علم دا یو دی دا نن په یو ګوټ کې چېرته لیکلي یو محمود غزنوي د یو بوډای د ګوتې د زوی د ګوتې بدل د ټول هندوستان نه اخیستی و نن د مسلمان بچی مجاهدین فوج طالبان مجاهدان او په کشمیر کې لګیا دی کباب کیږي او زمونږ مجاهد صاحب چې دی د کرکټ میچ کوي د کرکٹ میچ کوي نن اخبار کی وہی کہ وزیر اعظم صاحب بارش کی وجہ سے کرکٹ میں نہ آ سکے کرکٹ میں نہ اس کا خیری بل کرکٹ والا امرا روان کڑے دے سنو ملے ہڑ خان نند قوم بچی سبق پرے ہو کرکٹ په آسټرالیا کې وي په لندن کې وي او دلته بازارونه خالی وي ښځې او نر او جینکۍ دا ورته ټول ناست دي ټي وي ته ما ته خلکو وایي چې دې کې څه خوند دی ما نور خوند پکې نشته او دا غونډس که چې کوم ځای پورې مګي دغه ځای کې ډېر خوند دی زه خو ستاسو نه خبر یم که دا غونډس که کوم ځای پورې مګي پتن نہ پڑا غلام دین پوری مجھے گناہ تھرو آؤٹ پاکستانی قوم دا زما دے دا خدای پا ذات قسم کہ دا پاکستان قوم سرد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویلو سرا برائے نام دا اللہ منلو سرا برائے نام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منلو سرا پاکستان برائے نام قرآن کریم منلو سرا پاکستان دے وقت کی کمپلیٹ طور اسلام صرف زمین پر بالا مانے کی یو دفتر شکایات جوڑ دے میونسپل کارپوریشن جوڑ کرے دے پاگے کے نام آشکیان چوہاریان جمعداران ناستی کدے چاہ گانا گندئی شکایت تو کئی او کدے چاہ گدارا گندئی اسلام پر پاکستان کے دفتر شکایات تے کده چاپلار مرداری نو مولا راولی چې په سنبای کې ګوته ورته ووایي تاسو پوه شوئ کده چا مور مړی کده چا زوی مړی کده چا رور مړی مولا راولی چې دا مردار او سنبال کی په پېښور کې دا حال کی په پېښور کې دا رواج دی که نه دی چې مولا او یاجی یو سلور ملوانے منہ کور باندھے راغلے دی ختم پڑاؤ کڑے دی وائی کہ نہ وائی سلور ملوانے مزه چې طالبم ماته به چې ملوانے راغلے دی زب چلارم سپاره به نو ویلو خپل مړي پسې به نو با والله که استا مړي پسې وبا روټای به مم ته خورا 2 روپۍ به مم ته واغسته او 100 روپۍ سپاره به اوس من دا مليان پوي کړی چې ستاسو مړي صخرو ته لاس وړی دی چې تدریسي پارې په پردی مړي پسې په 2 روپۍ باندې تاسو دا په ایمان وایي چې دا پولیس والا څوک نیسي پولیس والا خو نیول کوي که نه قانون دې لاس کې واغسته ته ورته وغوندې 2 روپۍ راوباسه قسم په خدای دی چې ورسره لښته نه یم ایسپي صاحب سره ده چې دا په پونه در ومني چې ما زه د 2 روپۍ یم چې ته ماله 2 روپۍ راکړې و د ځان کپړ یوچي چې دا منکر نکیر د قبر چې دي دا درته د پولیس د سپین هم کمزوري ښکاري چې طالب له په 2 روپۍ ورکوی باندې به دا ستا مړی پرېږدي لږ سوچ وکئ عقل وکئ سړیتوب بجلی به اوس تماشې وکړي د سوی ګیس به اوس تماشې وکړي په دې آینده بجټ کې
هغه د کپنکش کیسه که در سره ونه شوه نو بیا به درته دا ګیره کلو پلار د کش کپن ویشتو زوی بیا څه چل کولو که موږی درونه منډلو نو ما ته د سړي زوی مه وایه خدای ته متوجه شئ چې یا الله د راغلي قهر نه مونږ خلاص کا خدای ته متوجه شئ او قاضي صاحب چې ستاسو خبرې په اسمبلی کې نه منلې کېږي دا زه ولې نه ممبر کېږم یا الیکشن ته ولې نه ودرېږم اخر دله ښار جلیل دیدله خو ما هم پاس کولی شي خو زه پوهېم چې زه به دغه نرخزیانو سره څه کوم په اسمبلی زه به څه اوس په قومي اسمبلی کې به زه ناست یم او ښځه به راپاسي چې نه دا ملاونه چې ملاونه د غلام غوث چل ورسره و په قومي اسمبلی کې ناستو نو یو ښځه ممبره وه ارے میں کام کرتی ہوں یہ ملا میرا 1 پاؤں لاہور میں ہوتا ہے اور 1 پاؤں کراچی میں ہوتا ہے اور یہ ملا حلوہ خور ویسے پھرتے ہیں صدر ایوب زمانہ ہوا صدر ایوب غلام غوث زاروی ته داسې وکتل مولانا جواب وکړه حلوہ خور ادھرته ہوئی راپاسې ویل جناب سپیکر صاحب اجازت ہے ویل اجازت ورته بیگم صاحبہ ہم تو حلوے کھاتے ہیں اور آپ کا 1 پاؤں لاہور میں ہوتا ہے اور 1 پاؤں کراچی میں ہوتا ہے تو 1 پاؤں لاہور میں اور 1 کراچی میں نیچے سے ملتان والوں نے تو خود سیل کیا ہوگا نن پاغو اورېدلی یې چې تشو متیازلم پرتوګو باسي شرمېدل دا چل به مې ورسره کولی بیا او په ټکي به مې والله العظیم چې استعفا ورکړی دی چې داسې لعنتي ځای کې زه ناسته زه د دې ګیرې توهین یاره خولې نه مې ګډې وډې وځي سهار را سره یو سړی په باسو ودا کیبل ورک دی که کیبل ورک بلادر ودا داسې د شپې 12 بجو نه وروسته د بار ملکونو پروګرام کې شروع شو مالته کومه پاټی کې وایي چې ستا څه خیال دی معلومات یو سړی راغی هغه ما ته وایي چې مولانا صاحب پاټۍ خو ډېرې جوړې دي خو ما یو پارټي جوړه کړې ده که څوک پکې داخلېده نو ورته دعوت ورکوه مال کومه پارټي ویل ټویدته پارټي نو مالته ما ته جوړه هغه ټویدته پارټۍ کې ښکاري په شرمونو شرم دی ټویدته پارټي به زه درته ثابت هم کړم صدر کې ومه یو نکاح مې تړلو نو غالق ته مې وایي چې امنت بالله ووایه نو پلار ما ته وایي کہ یہ بچہ ہے امنت باللہ نہیں سمجھتا آپ خود پڑھ لیں ماں تو نو ماں ورته وی چې اچھا تو یہ دلہن کو بھی میں اپنے گھر لے جاؤں گا دا خزبین کی عذب وزم کنا چې زامنت بالله مغلی شو ته معلوم بیا وایي نیمه گھنٹه میں لیٹ کړیو ټول بیا امنت بالله مې وویله په کلمه مې وویله بیا مې ورته ترجمه وکړه بیا مې قسم ولا ورکړو چې دې نه پس به زمبونځ نه قضا کوم هغې نه پس مې ورته نکاح وکړه پلار یې اوس هم ماته یادوي چې دا تاسو ویلي زما د زوی په نو مال ښه ده که نه چې ښځه به هم بیا زه پوځم چې امنت بالله زه ووایم اوس یو ملا مجلس کې ناستو نکاح یې تړلو جنۍ دې قبوله کړه داسې مبارک شه ما ورته ویلې کابل استاد دا دې څه وکړه پیل په ارام کښېنه خو د خر او د خرې نکاح وه نو په هغې کې اوس ته پکې نور څه ټکي راوباسې ورته مې وویل چې دا خره دې په کار ده هغې چې ما چې بوځی نن دا نکاحونه د خر او د خرې نکاحي دې له جوړ کم ځایونه دي شادي حالونه شادي حال صدر کې شادي حال یونیورسٹی کې شادي حال یو شادي حال په
خار کې په دغه کې ورته جوړ کړی دی په مړه کلا غوندې څه ده خار کې جنتاګر نه مخ کې هلته شادي حال وای دا اولیاءو نکاحونه په شادي حال کې تړلی کېږي د بزرګانو واده شادي حال ته وړي ښځې شادي حال ته ځي شادي حال معنا پیژنئ یعنی بنده ډمخانه بنده ډمخانه نن په بالا ماڼۍ کې واده دی نو اب په یونیورسټۍ شادي حال کې روټۍ ورکوي نو د بالا ماڼۍ ښځې به د یونیورسټۍ شادي حال ته ځي د ډبګرۍ ښځې به د یونیورسټۍ شادي حال ته ځي د رامداس ښځې به د یونیورسټۍ شادي حال ته ځي بړوا ورسره وي او بړونګې ورپسې وي او شادي حال ته روان وي دا ستا ملک شو دا ستا وطن شو کم کنجرتوب چې په بهرونو ملکونو کې دی په انګلینډ کې دی قسم په خدای دی چې د دې کمتوب چې دی په امریکا او انګلینډ هم ورواړولو خو دومره دولت ورسره نشته لکه هغوی سره دی کینی تاسو به کتلي وي خو الله دې نه ورکوي تاسو به کتلي وي چې د دوی هغه اسلام څه شو د دوی هغه ایمان څه شو د دوی هغه دین څه شو نن سهار مې کتل داسې یو سړی چې ما ورته وایي چې دا به نظام الدین اولیایي ما نه مخکې روانو په سکوټر باندې او صاحبه یو 20 کیلو توړه ورپسې ناسته وه هلکه دا څوک دی ډرایور راته وایي چې دا پلانی دی که نه او بیړه پې غرکش پلانی دی توړه چادري وه شلتلو ښځو کې 3 قسمه دي که نه 80 کیلو توړه 40 کیلو توړه او 20 کیلو توړه ورته ګورئ نو عزیزانو اوس مونږ به ابوبکر خبرې څه کوو تاسو ته دا خاصې افسانې دي لکه قصه چې سړی وایي زمانه تهذیب څه دی ډنګي دي چمچي دي کړنج کړنج پلیټونه دي مړه هغه خوروا دومره دي چې څومره پلیټونه پراته خیال هم راغی ډونګي دي او چینک لی ټوپۍ ورته سر کړي خدای مرکه چې ورک شي چینک لی ټوپۍ ورته سر کړي دا تکلفات چې ډیر شو حقیقت او روح د اسلام چې د قوم نه ووت روټۍ ده تیاره شوه تالی کې راواچوه ماته کوه نن دا ما غوندې اناړي او بیډه به ملا چې چرته دوی سره پیښ شي په روټۍ کې زه خو روټۍ مې ما تکړاو په دې یونیورسټۍ کې ما ته دا څه کې ما پکې لاس نورم داسې وی دا څه کې دي چپ مونږ ته سپک ګوري بیا دا بد تهذیبه دي دا شریفان نه دي زمونږ ملک شرافت څه ته وایي په دې پوهېږئ زمونږ ملک شرافت دې ته وایي چې تمام کرتوتونه یې د پیرنګیان دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روڈ سرای فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقاریرو کیسټ به هم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټې ابو بکر عمر عثمان ما څو ځله دا اعلان کړی دی چې دا شیعه علماء موږ د دې پېښور دا مولیان دا یو ځای کېنوئ باس به وکړو خبرې به وکړو که زه په دې مطمئن شوم
چې په ټول کال کې 10 ورځې دخل الجنت هلکه که په 10 ورځو یو 4-5 سپېړې والو باندې جنتي نو مونږ خدای والی چې ټول کالم بیړه غرقه شوه په منځونو کولو باندې خلاصه زه کوم دا ثابت بیا یو ټکی به ورته کوم چې دا جنت په شیعو حضراتو کې یوازې د غریبو خوښ دی او که د شیعو د مولیانو د غټانو هم خوښ دی په دې مې پوهېږي د شیعه مولا جنت نه دی خوښ خوښ دی نو دی ولې کمیس نه وباسي مجتهد صاحب ما لا ثابت کا چې دې کې جنت ته ما مطمئن کا ته کمیس وباسي زه ورسره پرتوګ نه وباسم نو تاسو پیژنم دا پولیس والا دي دا کله کله ما ته وایي لږ خطره ده او پلانې دی معلومات دا قوم پیژندلی دی یو بادشاه خر یې مړ شو نو جړلې بادشاه ورته ویل ولې جاړې ویل خر مې مړ شو ویل 2 خرونه وله ورکئ 2 خرونه یې ورکړه بیا هم سړي جړل ویل اوس ولې جاړې 2 خرونه هم درکه کره خوار شي ویل زما دا خر ډېر نیازبینو او د شپې پړانګانو خوړلی دی چې دا پړانګان لیدلی چې د یرې به څومره ټیزونه اچولي ما تاسو لیدلی یوه پرېدیو پیسه یې په لاس کې خولې شوې وه داسې پیسه یې نیولې وه نو چې داسې لاس کو نو هغه پیسه خولې وه نو ده دا خیال وکړو چې دا پیسه جوړې جاړي نو ورته وایي چې پیسې ویلې روتا جوړې پریدین پکې ناست دي تاسو کې ښه پیسې ویلې روتا جوړې خلو چې سنبې ورکم او تا چاله ور نه کم خبره د پیسو ده ته پوه شو په خبره د دولت ته نه د ایمان ده او نه د دین ده او نه د مذهب ده او نه د خدای ده او نه د رسول سبا به وګورئ په دې صوبه سرحد کې که د دې قومي د الیکشن اعلان بیا وشو تاسو به وګورئ دا قوم د بارامي ډم رور دی بارامي یو ډمو مونږ سره په موتی مالت کې که د چا خادي به واو که نه و دی به ګډېدو که د چا به زوی شوی او که نه و ده به ډولکې هغه ګوش دا هغه بې غیرته قوم دی هغه د سور بچي دي هغه د سور بچي شنې چای پې اوس کا او تورې چای پې اوس کا خان به په بنگله کې پروت یو په الیکشن کې به دی ورته په کوڅو کې ګډېږي ګډېږي که نه ګډېږي خان نواب ارباب سرمایدار په کور کې پروتي دی ورته ګډېږي داغه ښځه په کور کې ریګماز ځان ته مګلی او زمونږ ښځې 10 مڼونه په پولینګ سټیشن کې دوی دپاره نیسي که نه د هر یو سړي په ښځه دغه وخت کې 10 سړي ختلي دا هغه دلق دې د سور بچو ته ته جلسې خدای ستا بیوي یو ملا راغلی دکان ته ما ته وی چې مولوي صاحب د دې جینۍ ډېر بد مه وایه جینۍ څوک وایي نی خدای مرکه یریږئ یریږئ څوک وی چې دې ویړ کې ډېر بد مایا اپریدیو هغه له زوی چېرته ټلویزیون د عربو نه راستولی و وی چې دې ویړ کې ډېر بد مایا مال ولې وی چې خوا چې په ډبلوکي کې وګورم هسې مې اترې دې زړه خوشحال وي خدای قسم درته خورم چې د قرآن او د حدیث او د جناب محمد رسول الله د عشق جذبه کومه زما په زړه کې ده
او د پاکستان د کلرک نواله تر صدر او وزیر اعظم پورې ما ته بني آدم مخکاري زه به د سپي بچی. چپ کرو مولانا بجلیگر بیڑا تباہ سے بجلیگر شے بجلیگر سی سڑی نگر دا لغاری دیتی دی صدارت نکوس کا دی با چشی بیا چشی بی مونگا دا دغوی اکو بکو سر سندکو غوامی لارا پترپکو اباسین چپی چپی ورطاناست درخانه سرغوڑاول لے توتی ورطا تارل لے توتی پا بوٹک علی سرنگ دا بلائے دا اسپنی گولائے یاد ششو دا بے نظیره دی وزیر اعظمای نه کوزه کا او په دې مالګو منډي سړک باندې برواني پیمانه وسو ورته ګور یو څو زورن کم کما نه چا د غلا نوم واغست ما نه چا د قتل نوم واغستو نن ستا ټول ملک زناکار دی ټول ملک وای پیمان ټول ملک د زنا ډیټو دی کنه نن ستا ټول ملک د لیواتک دی پوده په دا میوزیک سنټرو کې د شپې څکی دا ټول ظلم ستا د ملک د قانون دی کنه دی یو میوزیک سنټر والا به ژوندی پرې نه دم مردارو مې د شپې بلو پرنټ پکې چلی کنه ته غم جاړې د شیا په هغه خړ سیلاب یوړی شه چې بلتی نه ته د شیا غم جاړې ستا آینده نسل دم شو کنجر شو تباه شو غرق شو دومره هلکان ستاسو ټوله ورځ د مور خخکک خرڅوي او ویډیو گیم له پیسې پیدا کوي کوي که نه کوي د لسم او د یولسم هلکان د مور خختک خرڅوي او بلیټ د پاره پیسې پیدا کوي بیا د لسم او د اتم هلکان د مور خختک خرڅوي او د شپې د بلو پرنټ د پاره 340 روپۍ پیدا کوي نن ستا آینده نسل تباه شو بیړه یې غرقه شوه نور غر کیږي لګیا ویډیو بلیټ او میوزیک سنټر په دې چې قانوني طور پابندي نه لګېدلې ستاسو آینده بال بچ ټول ډمان شو په ویډیو گیم کې خوشحالي گئی ورته زه چې اوسې بچی چېرته دی بابا دلم ورته ودرېږي وس په خزه ذلیله رذیله تم ورته خوشحالېږي چې ستا زوی ویډیو گیم کوي بیا لختې ورسره دي تاسو به راته وشئ دا خو چې آډر وکم چې بلیټ کې کوم هلکو ګورئ دې غوږونو ته یې لختې ونیسئ چې دا غوږونه یې دومره دومره وپړسي ته وګوره چې ته ما نه بیا دننه لاړ شي په کوم ملک کې اوسېږي دی خو وګورئ مومندو ته یو دغه تلی او دا نداب پېژنې بینډت والا مومندو چې وکته ویلو خدای راستی چې هغه په ښار کې قوالي کوي یا خو دا دی هغې چې دا جوړ سرینده ده یا خو دا دی ویلې بجاؤ هغه ویلې بھائی میں پہن جاؤں تے توشک لیف لیاؤ ویلے بجاؤ کا خار کی قوالی بجاوے کرتا ہے ادھر نیت بجاؤ کرتا ہے هغه بیړی هر کشه دا پسې بلا واوړېده اپار راز وړن کو لاندې نه شروع شو ډنډت ټنګ نو هغه مومند ورته وایي چې زبان غزل ورسره ووایه زبان نو هغه پنجې وایي ټکه ټکه ټینیا پنچو د دې وسپینیا ټکه ټکه ټینیا پنچو د دې وسپینیا
داس پارامیانو واوړېده زما کار څه دی او دا دوی راته باندې کوي څه او زمون کار څه دی او مونږ کوو څه آینده نسل تربیت څنګه پکار دی او ستا د ملک د قانون او د حکومت د لاسه د آینده نسل تربیت کیږي څنګه لګیا دی دا څه ده که نه ده تاسو بیړه تباه شوه د پلار او د نیکه د کوچۍ مبارکي و ښځو ورته ویل مبارک کوچۍ ورته ویل چې خیر څه ویل آباد یې مل سړی چې دی به ډېر وي چا ورته وي دا چې دی ډېر مه وایه ویل که مې سر د تنې غوس کې چې دی وا به نه وړم د چیدونه چې دی که مې سر د تنې غوس کې چې دی وا به نه وړم د چیدونه چې دی مال والله کم پرېږدم او غټانو او د پشکال چنډخانو سربو دا مې هغه ورځ په مردان کې دې سربو ته ووایي چې زه والله که تاسو پرېږدم چې تاسو نه ما درې ټیمه ممنعي نه وي ممنعي به درنه وباسم چې تا دا زموږ چاټۍ په خېټې پورې تړلې څنګه ده زما خېټه شته نشته لږ غټ خدای دې لپاره پیدا کړی چې خدای ته دا پته وه چې دا به داسې چغې وایي چې بیړي به غر کېږي که تاسو مانده راشي که نه دا زما عمره چغه یو مانده ووهئ چې درې ټیز اچوئ ورسره نو دا لږ غټې په دې پیدا کړی یم چې دې چغو لفټي تاسو خیال راغی نن سینټ کې شریعت بل جوړ 50 نقطې غل نه د لاس غوڅ شي که نه په اسمبلی کې 250 ممبران 15 پکې ملیان ملا به آوازو کې 15 به راپاسي چې جی لاس کې غوڅ 215 به راپاسي چې نه دی غوڅي دا یو شک نه دی غوڅي یو کال به دا باسوش ادشي ندشي اسمبلی غیر معینه مدت کے لیے ملتوی شپږ میاشتې پس به بیا پې باسي کال به په دې تېر شي 2/3 اکثریت خلاصه کوي چې بیړي به د شیخ غرقه شي مسترد به شي چې به اسمبلی نه مني نو زه څه وکړم بل شیخ به پیش شي چې زناکار دې سنګسار شي که نه ملیان به یو دې شي دي 215 به راپاسي چې نه یاره په دې کې څه دي څه چل شوی چې سنګساروي غریب skin to skin there is no sin کالجیانو پکې شته skin to skin there is no sin خیر دی که نه څه شو یو سړی کور ته راغی ښځې سره سړی پروت ویل دا ولې هغې دا دی د تره زوی دی ویل ښه خیر دی خپل سړی دی ته پوه شي زناکار دې سنګسار شي نه یاره دا ولې څه شي خیر دی مونږ له خو چل هم راځي که نه دا اسقاط دایره هم لیدلې ده همره چې کېدي لیدلې ده مونږ هم کوو ښار کې دغه وګورئ د فرض و له واجب و له سنت و له مستحب و له منظوراتو بلکې جميع حقوق د باري تعالی چې لازم شوي په ذمه د حد حاضر متوفا د حین تر بلوغه د وخت تر مرګه پورې خایږي د شانه د مسلمانو سره چې اکثر به ادا کړي او بعضې به ورځلې فوت شي دا کلام الله سره د جميع مالیته چې غبن فاحشه او متاع قلیله دی په هیله د اسقاط سره ما تا ته در بخلی خو چې ما له راوبخلو زه کت چې پاڅېدم ویل ولې مال خو تا ما ته راوبخلو بس خبر خلاصه شوه ویل کېنم هره دا هیله ده مال والله کې کېنم بس الان دې غوټه او قرآن منډې مې چې ما مخکې منډې کوي را پسې را منډې دې خوا وګوره ضمن المؤمنین خیره د شانه خایږي د شانه د مسلمانو سره چې اکثر به ادا کړي نو ته به دلیل دا چې ضمن المؤمنین خیره که نه په مسلمان به د خیر ګمان کوي په هغه مسلمان به د خیر ګمان کوي چې د موره پیدا وي او تر مرګه پورې تا لیدلی نه وي ما په خبره پوهېږي مجتهد صاحب
مجتهد صاحب دا دومره غټ پټکی د ګډوړی د په سر د سپین د ململ کېنولی دی، ګډوړی د په سر کېنولی دی، هغه مسلمان به د خیر ګمان کوي چې تا لیدلی نه وي چې یو سړی د موره پیدا دی زما په مخ کې قبر ته راغی او د ښځن طلاق بچی دی، نه لمونځ کړی نه اودس کړی، قرآن ته یې کنځل کړي، ملا ته د خنزیر نه بد لګېدو او هغه راته په کټ کې پروت دی او زه لاندې په قرآن باندې وایم چې خواهېږي د شانه د مسلمانو سره چې اکثر پیدا کړي. دا هیله ده که دا دوکه ده؟ دا هیله ده؟ هیله خو به هغه چاله کوي چې هلکه یو سړی پروت دی هلکه مسلمان دی جنازه یې کوي کېدی شي که نه. یو سړی ما ته معلوم دی یو غټ سنډه نواب مړ په پېښور کې په قبر زه ولاړم اواز وشو چې ټول وایي چې دا ښه سړی دی، زه ترې راپاڅېدم مال په ارام کښېنئ د ده نه لوی ارامي بل وونه. اوس چې مونږ پې واپس شو دا به په څلور بولي په قبر کې. دا ښه سړی خر ته به زه ښه سړی دی. نو زما عزیزانو ټول چکر د خېټې دی، جګړه د خېټې ده. قرآن او حدیث کې هیڅ اختلاف نشته. دی خو وګورئ مړی سنت طریقه هغه ده خیر القرون وایي دا طالبان قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. مړی چې د پیغمبر په وخت کې څنګه شوی او ښخ شوی دی بیا د ابوبکر عمر عثمان علي په وخت کې څنګه شوی او ښخ شوی دی دا سنت طریقه ده. د دې نه پاخوا نور څه چې دي دا ګوره طریقه سنت نه ده. ټیک شو نن په دې سلیل دلته دې ګوره ښځه به دې کیني هلک میندې خویندې راغلي ښه خورم څه به غواړي اته سیره نکریزي دوه دړی د خاور تیل او دومره ده او راوړی به څنګه په ډولکو په تماشو جوړه نه د کیم خواب ولې دا زما لور صخره ده ښځه دې ورمخ کېږي تاله راشي شیخ سنت صاحب څه به غواړي یاره جي شیخ صاحب شیخ دا شیخان راول مردارو نو تاسو پرېږدم شیخ صاحب یاره یو درې منه وریځي او یو دوه ټیمه غوړي او داسې ورسره بس نور زه خدای دپاره مې در کړې ده تا خدای کور وان کړه تا خدای بیړي غر کړه که خدای دپاره دې ور کړې ده چې درې منه وریځي او دوه ټیمه غوړي پې غواړي دا ستاسو زامن دی خو وګورئ بجلیګر ملا دوه لوڼه واده کړي دي دوه لوڼه دا به م واورئ ستاسو د دې طرف ما ته یو خط راغلی و چې بجلیګر ملا چې دی په کور کې ټلویزیون دی او لوڼه چې دي په کالج کې سبق وایي او پلانې کوي ډنګرې کوي که نه راشئ وګورئ که بجلیګر ملا د بوټونه والا تر ضیاءالله پورې د وزیر په دفتر کې لیدلی ګیره تکله کوي ٹھیک شو ګیره تکله کوي په خره سور کوي که د پاکستان حکومت دا ثابته کړه چې بجلیګر ملا عالم دومره څه ورکړي دي ګیره تکله کوي په خره سور کوي که د بجلیګر ملا لور په پهلي جومات کې هم چېرته په ټوکو کې داخله شوي نو ګیره تکله کوي په خره سور کوي که د بجلیګر ملا په کور کې هم تلویزیون ولیدو ګیره تکله کوي په خره سور کوي خلاصه شوه اینو ځان نه ګیرې کله کې په خره سواره شو تاسو خیال راغی عرض مې دا چې هغه ورځ رانه چا ووې ویره ده ته دومره بد وې د حکومت پسې تانیسي ولې نه مال زه بد نه یم خدایم بې خو باسه نصیحت ورته کوم او بل دا حکومت ډېر هوښیار دی قیوم خان چیف منسټر د صوبه سرحد زه یې ونیوم یو کال یې د شب قدر قلعه کې قید کړی وم جنازه مې وکړه ایوب خان نیولی وم تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی تلاروی لیکلي تیرے جانے کے بعد تیری یاد ایوب خان هغه سړی چې عایدي قوانین یې جوړ کړي وو مولیان ورسره ونښته او دا یې پکې لیکلي وو چې ښځه به پاسي مېړه ته به وایي چې یو دوه درې طلاق دې کړي دا قانون ایوب خان جوړ کړی مالخوند دې لا دا دی چې مونږ سپین ګیرو ته دا ښځې راپاسي چې زه ته بوډا شو کور د وران شه طلاقي مې کړې دا ټول زاړی والله که یو هم پرېښی دی ټولې طلاقولې دا علي قوانین صدر ایوب جوړ کړي الله دې غلام غوث هزاروي او مفتی محمود خدای دې ولا بهتر جنت ورکړي ورسره ونښته علما ورسره ونښته علي قوانین یې ولا تس نس
تا په ملک من چې د قادیانیت نوم څوکلي خلکو له الټي ورځي دا د مولانا یوسف بنوري، مولانا غلام غوث هزاروي، عطا الله شاه بخاري، شاه انور شاه کشمیری، مفتی محمود برکت دی. زما په خبره پوهېږئ؟ دا د هغوی برکت دی چې نن قادیانیت نوم څوک الټي والا ورځي. نو قیوم خان نیولی وم یو کال کیس، ایوب خان بیا ونیوم د پېښور جیل کې اچولی وم، خدای مړ کو جنازه مې وکړه. صدر یحیی نیولی وم په مارشالله کې چې پیش یې کړمه 4,000 روپۍ جرم کړم، په جیل کې اچولی وم، لاړو مردار شو، جنازه مې وکړه. ورپسې بوټو خان ونیومه د پېښور په جیل کې هم، بیا هریپور جیل ته واستولم، ګورنر را پسې ټلیفون وکړ چې ته راوځه مال والله کې دروځه. ویل ولې مال په دې جیل کې دا قیدیان الواګانې پخې یو مال یې راوړو. مزې کوم، بانګونه وایم، منځونه کوم، وروره زمونږ نور څه کار دی؟ بار نه جیل ښه دی، په آرام پکې ناست یم، بار خو م څوک پرېږدي نه، خو کله چېرته چغې وه او کله چېرته. بوټو خان 3 میاشتې د هریپور په جیل کې ومه چې ټولې را پرېښو، ورسره زه م رالمه، مال چې ټولې دې پرېښي والله که یوازې لاړ شم. غوږ کې دی ضیاءالله هوښیار دی چې دا بجلیګر ملا سپېره غوندې دی چې چا نیولې هغه مړ کېږي. راشه ډومي صاحب، مسلم لیگ کو تاسو له شرم نه درځي؟ د دې ملک ابتدا حکمران مسلم لیگ کو، او اوس بیا د مسلم لیگ کو په لاس کې راغلی دی. تاسو له شرم نه درځي چې تاسو به چغې والې کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. نجری ہے پاکستان، نجری ہے پاکستان څه ته وایي؟ نجری ہے پاکستان خو لا الہ الا اللہ وکړه. تاسو له شرم نه درځي چې تاسو بیا په عمل کې نن د اسلام نوم لئ؟ بیا یو خبره دی کوي، تاسو څه کمقل خلک یئ، په ډبې نه یئ، خو چې چا در باندې خوټ کېدلې وریجې وخوړې ټرک ته مخېږئ، او صاحب الله 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 الله، واده د چا کېږي، ښځه به بېګاله د چا کور ته ځي، صاحب مزې به څوک علي، او دا د ګډې زوی ته وګوره الله 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 الله. خدای دې کور روان که چې وړاندې شي، خو په آرام کښېنه که نه چېرته. یو سړي ما ته ارامي غوندې و ښار کې، ما ته وایي چې ته چرګان ګډان نه دی، ته دومره غټ ولې؟ ما خدای ته پته وه، خدای ته پته وه چې دا بجلیګر ملا به په ګنټو ګنټو چغې وایي. نو خدای دې خوار که چې ستا غوندې مانده وی او داسې چغې مې وهلې، نو په ټکي به مې ساه وتې وه. والله که مې نه چرګان خوړلي نه مې ګډان، که چېرته کال نیم پس په قربانو کې پیښ وي د هغه نه نشم ویلی. غټه غوښه او ټیپر او ګازر یم خوراک دی. اوس بله خبره ده چې افریدي مې غوړ شوي دي، خاندي په موله، ملا مړه ملا ملا مړه ملا. ته مغنۍ چې په مولای به د خرم په کونه کې وال، هغې نه به دې چکم ملا مړه ملا نه تکئ ملا تکئ. دا دا چرسو دا پیمو دا هیروین په پیسو باندې غوړ شوی خوار چې تکئ. زمان وقت راشي زه به تا زوړند کړم، تا نه به زه سرمنو باسم، سر لاندې او خپې پاس به دې زوړندم. مازدیګر ټایم کې صدر روډ ته راغلي یئ چېرته؟ خامخا راشئ، خامخا راشئ. مازدیګر ټایم کې صدر روډ ته راشئ، یا سهار ټایم کې کوچی بازار ته راشئ، پسخانې کوچی بازار ته. هر قسم غوا او میخه پکې شته، هر قسم. امبرسری میخه شته، ترکی میخه شته، پنجابی غوا شته، او اټکی خرم پکې شته. خره پکې هغه ده چې زړی او ایرانی چادرې په سر یې هم سنبی سنبی کېږي. د زنګ جنین او شرمېدلې قومه. تاسو خو هغه قوم وئ، تاسو هغه قوم وئ چې ستاسو ښځو ته به چا کاږه وکته نو سر به م وله د ګولۍ نشانه کولو. نه وایي داسې؟ نن هغه قوم نه د پیسو د برکته څه جوړ شو؟
والله کنن ته دلته د جوارای پارک ہے د وی سی آر سینما چلے د ٹی وی سینما چلے شراب خرڅه په خدای قسم چې د پیسو د پاره وخت راغی په دې جمرود کې به وګوره بلخانه به جوړي او خزي به پکې چلی پښتو چرته ده و جاري بچو امیر المومنین خدای لوی سړی تحصیلدار صاحب ته بده سوچي تحصیلدار صاحب لږ دی وروشه او دوی هلته چې بار لوی تیسمار خانې چې هلته لاړ شي صاحب سلام علیکم قربان دې شم ته دې مور پلار یې قربان دې شم ته دې مور پلار که زمون مور شي خو ټیک ده پلار خو زمون نه دی ورور قربان دې دا قربان دې شم دې ولې وي ته دې مور پلار دې ولې وي او یا به دړی چینی یا به دسه هغه ماخلی په خپلو پیسو خو چک به دی ادا کوي داسې ده که نه ده وبه وایې داسې چې زه له راشه وبه وایې او که دې ووایې نو خدای دې امان درکړي او ځکه چې اپریدي د چاکونه او د حوالات نه ډېر یېرېږي هسې ټوپ یې خلاصوي خو چې چاکو ورته داسې وکړه او یا چې ورته د حوالات ووایي نه ټول 16-15 مني ننواتې مونږ په پېښور کې زمونږ کلیوال چې چېرته ونیسي که نه نو زه ورپسې څنګه چل دی چې خدای دې پوره چې څه یې مانه خو زرکه زړه مې وځي تاسو ما پېژندلي تیارې در باندې عظیم را روانې دي زما دې په خدای قسم وي کدا د دې طرف تیاره در باندې رالا زه خو ملنګ یم زیات نه زیات مړ بشما زه خو غریب ما زیات نه زیات مړ بشما غم را سره ستاسو د جایګیرونو ستاسو د بنگلو ستاسو د 11 لاکھ روپو فرنیچرو دے پزان نجاړما پزان نجاړم نخپل کټو بستر جاړما کجاړم ستادا نازک خزا جاړم چې دا تمرا پناز دې ساتلې دا غریب بچرته منډه وهي زخپلې لوړه نه جاړما زما لوړه غریبه سرادت تی لوګي سرادت تی کچکور کې اوسې دو سرادت تی زستاسو د انګلند او د امریکې MRCP لوڼه جاړما زما عزیزانو عرض مې داو چې ځان نه جاړم زستاسو بنگلې جاړما ستاسو هغه غسل خانه جاړما چې کوم یو غسل خانه په 1 لاکھ روپے جوړه ده د غلو زم جاړم د غلو زم جاړم چې د سپاک زیب بیا چرتای چې تب پکې غل کې هغه دې جاړما او بدبختا زه خدا ملک جاړما زه خود ملک بقا غواړما زه د ملک سالمیت غواړما چې ملک وو زب پکې هم دغه ملنګ او درویش د زمانه ما تب هم دغه سرمایدار غټایټ زامنم صاحبان خزم ترکای اسپی مزید هم تاسو کوئ ما د پر مزید نشته دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان
د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقاریرو کیسټ به هم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټې. ښځې او لوڼه یې بربنډې ګرځي دا چوبرې وینې خو یې که نه دا یرړی ګډې چې په دې سړکونه اوړي او راوړي یرړی ګډې دي ګډې د دې خاوندان وي شریفان مونږ شریفه خلق په جشن خیبر کې ښځې چېړلې وي نو یو افسر ما ته وایي چې جي داسې شرافت دی چې ښځې جشن خیبر ته تللې او د هلکانو وچېړلې. ما ورته ویل وروره خبره دا ده چې کوم سړی چې خپلې خرې ته د خلق تیر سړی وانه چي او وی نه تړي نو د شپې چې همداسې پټو ته پرېږدي او پردي خرونه راشي او څه چلو شي نو ته به خرونه ګرمې که دې خرې ته به ای شرمېدلو ته چې خراب بار په پټو کې پرېږدې او سار له ګیلې کوي چې د هلکه خرونه ورانې ولې کړې نو د خرونه څه ورانې دی ورانې خو ستا و چې خرې دې ولې بار شپه تېروله خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره والله که دا جشن خیبر دی حکومت کړی وی چې تاسو کې سړیتوب وی تاسو مسلمانان وی تاسو غیرتیان وی تاسو پښتانه وی او نو ورتلې ورته یو کال نه ورغلی کبل کال د جشن نامه چا اغسته زما په دې مخ ته کړه کدا څه نه ده که دکاندار ویلې چې زنه ورزم په دې پلیت ځای کې زنه دکان لګوم ما ویلې چې زنه ورزم زوی مې ویلې چې زنه ورزم خزه مې ویلې چې زنه ورزم لور مې ویلې چې زنه ورزم ټول علاقې اتفاق باندې بایکاټ کړي په درې مورز د جشن تختې ده کنه دا سینماګانې بستا په ملک کې ولې وای کته نه ورتلې ګناه خو د سینما د دیوال او د پردې نه ده ګناه خو ستا ده سیلاب دی یو څه کته نه ورتلې سینما به ولې خلکو په شپېته لکه روپۍ اخیستې د سینما ټیکټې به په بلیک ولې خرڅېدې کته نه ورتلې ګناه خو ستا ده کنه دې خوا وګورئ جدو دې بند کی کنه نه دا به خامخا جوړې دی ستا د ایمان امتحان به څنګه کېږي چې ګناه نه وی ټول هم نیکي نیکي وی نو ستا د ایمان امتحان به څنګه وی په دې خبره پوهېږئ که حاصله ماکو غوندې سرونه خوځوئ ستا د ایمان امتحان به څنګه کېدی چې خدای شیطان نه وی پیدا کړی یو ډاکټر دکان کې ناست منو یو زړه ښځه راغله نو سر مړی ډېر تور کړی و او بنګړي منګړي مچولي پیتي میتي په پوزه کړی نو کمپاوډر یې ورته وایي چې بوډا راځه دننه کېنه نو دا ښځه ورته وایي چې ویلې دننه کېنه دې ویل دا دې بچیا داسې بوډا یې نسه او ټوله داسې گنجی پنجی وا او ویخته تور کړي هغه بابو چې یو سات تیر شنو بیا راغی ویل وجې نه دننه راځه کېنه ویل ښه ځواني کټی شي بیا دننه راغی نو ما اړه کې راله چې ورته ووایم څه خو مال خدای خبر څوک ده اوس ما ته کنځلې ونه کړي نو عزیزانو عرض مې دا و چې که مونږه زړې ډېر رنګونه راولګوي خو هغه ځوانېږي نه اوس سړی دی ګیرې له تور رنګ ورکړي ګیره توره کړي یا برېتې تورې کړي یا سر له تور رنګ ورکړي هلته دی چې مخ ټول چیچړې چیچړې دی خوار شي نو ته په دې ځوانېږي خو نه که دا د خدای کار دی چې توره توره به وي او چې سپینه سپینه به وي نن ستا په ملک تاسو دغې له پاتې تاسو خیمه ده دا جومات کې چې ناست دي روژه د اتوار صحیح وه که د پیر صحیح وه
سارا روانې ما یعنی ځینې طور ما چې روژه دې د مور صحیح وه مور دې کله نیولې وه ورشه مور نه دې تپوس بس منډه یې کړه نو تاسو دغې لپاره روژه دې تیار شوي وه که دې تیر شوي سهارم یو شیخ راغلی ما چې دې ګیرې نه دې ونیسم او د دیوال سره ډچوما ته څه د بزرګ ځای دې د ځان نه جوړ کړو روژه وخوړی شوې روژه وخوړی ټول اسلام دې وخوړو پاکستان حکومتونو خانه دې خرابه شوه روژه وخوړی شو په یو ښار کې په دې بالا ماڼۍ کې چې 3 ځایه کې روژه او کوجه یې ټیک ده تاله خبر در ورسېدو روژه دې ونیوه ماله نه دی را رسېدلی ما نه ده نیوه ماله کله خبر راغی ما روژه ونیوه خبره خلاصه روژه وخوړی شو روژه وخوړی شو دا ډرامې به یې صاحب 29 ورځې روژه د چا سوي روژه ټولو ستاسو کپرې خوړې دي 29 ورځې به دا ډرامې یو کمپل 10 باندې به د 9 اسمان نه میاشت راوباسي بله ورځ خو محمد خان جومات کې واورئ تاسو دا شیخان میخان پوستکي به دنه وباسم که محمد خان صاحب جومات کې مې ګیرې والا ګواه ولیدو ګیرې والا ما خو پروسه کال په تاسو ډېر اعتبارونه کړي 4 ګنټې هلته مونږ ناست یو رانغی چې یا هم د جمعې په شپه لیدلې ده یا هم د خالي په شپه لیدلې یا هم نن چېرته وړي ده یو رانه په دغه شپه شیبه ګیرېوال هم پیدا شي شیخان هم پیدا شي تبلیغیان هم پیدا شي امامان هم را پیدا شي جمعه لیدلې هلته لسو کسو لیدلې ګیرې به درنه وباسي نور میاشتو ته ګورئ نه او د اختر میاشت چې دی په دې سپېږمو کې در ننوځي خدای چې د ښځو هم سپوږمۍ نامه ده که څه بله ده راشي هلته کلمې تېرې کوي 4 ګنټې زمونږ ړپ پړق وچاو جمعې کې اعلانونه لکه د شعبان میاشت چا د جمعې په شپه لیدلې ده د خالي په شپه لیدلې ده یو سړی راته او د اختر ګوۍ له څومره را پیدا شي خو دا ستاسو شوق نشته که زمونږ د دې علاقې د قومي اسمبلی ممبر چې دی 1 کروڑ روپۍ اغستې دي پټ ګرځي لکه د ګیدړ خړ غوږونه ګرځي مال پریدم جو نا مال تنکو کی مورتا ہے پر ٹیلیفون مال تیرے پیرانچ میں رسیاں پا کے تے تیرے کمبر دا چمڑا میں سڑکاں تے لاس تاسو خبرم یہی مال برامنڈا کی جانا مولانا صاحب دا کار دو سرش مال رانش زائدی ممبرانو دو تکو زامنو پسے گرزئی کونسلر لم ووٹ ورکڑے اگر پسے زئی که صوبائی ممبر لم ورکڑے اور پسے زئی د غلو گروبی جوړ کړي او په سرونه ورته واړوي بے غیرتو څه ایمان ځان کې پیدا کړي په سوټو یې ولئ د غلو په رولو یې ولئ زما کور به پرېوځي والله چې زه د دې ښځې پرېږدم شرم وکئ حیا وکئ لږ غیرت وکئ څوک درته راشي نه معرونه نه د خرې رورې خو چې خر درته خلاوړه کوي بسته ورته متیازې را پرېږدي دا هغه معززین دي چې چا پرون خپلې ښځې د هندوستان هغه ډم ته وړاندې رسته کولي او دوی چې کیني نو دوی وایي چې دا مونږ غوندې شریفانو ژوند تنګ دی دا مونږ غوندې شریفان ته شریف یې دله ښځه دې ډم ډون کړه او ته شریف یې پرېږدم یې نه ارمان د ایمان دی نو داسې زور به لاس کې را نه شي چې په هر سړک د سرونو ډېرې پراته وي او نور په خوله دوی شرمېږي نه بې حیا دي قسم په خدای زما دا د کنځلو کیسټ دا خلک واوري وخاندي دا زنتلا کې چې دي چې ښځه هم وخاندي اوس بېړه دې سره او دوی سره څه چل په جشن خیبر کې ښځې چېړلې وې نو یو افسر ما ته وایي چې جي داسې شرافت دی چې ښځې جشن خیبر ته تللې او د هلکانو وچېړلې ما ورته ویل وروره خبره دا ده چې کوم سړی چې خپلې خرې ته د خوله تېر سری وانه چوي او یې نه تړي نو د شپې چې همداسې پټو ته پرېږدي او پردي خرونه راشي
او څه چلو شینو ته به خرونه ګرمې کدې خرې ته به ای شرمېدلو ته چې خراب بار په پټو کې پرېږدې او سار لګیلې کوي چې د هلکه خرونه ورانې ولې کړې نه د خرونه څه ورانې ورانې خو ستا و چې خرې دې ولې بار شپه تېروله خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره والله که دا جشن خیبر دی حکومت کړی وی چې تاسو کې سړیتوب وی تاسو مسلمانان وی تاسو غیرتیان وی تاسو پښتانه وی او نو ورتله ورته یو کال نه ورغلی کبل کال د جشن نامه چا غسته زما په دې مخ ته کړي کدا څه نه ده که دکاندار ویلې چې زنه ورزم په دې پلیت ځای کې زنه دکان لګوم ما ویلې چې زنه ورزم زوی مې ویلې چې زنه ورزم خزه مې ویلې چې زنه ورزم لور مې ویلې چې زنه ورزم ټول علاقې اتفاق باندې